وای د پښتو د سوکالۍ وخت را روان دی د بختورې ځلیږي په تیارو کې خدای دې وکړي چې دا د بختورې تل وځلیږي. زموږ د پروګرام څلورم ویناوال پیژندل شوی شاعر ښاغلی محمد اجان یار دی چې خپله وینا به د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري ادبي اړخ ته یوه لنډه کتنې تر سرلیک لاندې موږ او تاسو ته واوروي. محمد اجان یار. بیا د چا په یاد ماښامونو ډیوې بلې کړې، حسن ته په مینه غزلونو ډیوې بلې کړې. یو ستوری زمونږه له اسمانه را پرېوتی دی، دې سرې ماښام ته اسمانونو ډیوې بلې کړې. دلته لګولی ادبي پیلوځی مونږه دی، هلته د کونړ خړ کورونو ډیوې بلې کړې. او ستا د پښتانه نظر بانډار زلمو جوړ کړی دی، یار د کبیر ستوري په شعرونو ډیوې بلې کړې. اوسني پښتانه او ادب او سیاست او کلتور او ټولنیز ژوند اصلا د ستوري صاحبو د پښتو په ادبیاتو کې د هغه هاند او هڅې او پنځونې څه اوږده مقاله غواړي، خو ما په یو ځلنده نظر کښلی دی. کلتور او ټولنیز ژوند او ادبیات دا ټول موضوعات زموږ د ننني ټولنې ژوند اهمه برخه جوړوي. پورتني شیان یو له بله سره منطقي تړاو لري. تاسو ته خو معلومه ده چې په دا 13 کالو کې زموږ په ټاټوبي باندې پردي او اجنبي خلک د خپلو ځانګړو ګټو لپاره یو له بل سره لاس ګرېوان دي. لوبه زړه ده، خو ګوره چې زاړه لوبغاړي د نویو شعارونو او مقصدونو سره بیا خپلو موخو ته د ترسره کولو لپاره په کار بوخت دي. اوس په موږ باندې دا صورتحال او مسلط شوی دی، له موږ څه غواړي او موږ په دې هکله څه کردار سرته رسولی شو. آیا د تاریخ جبر ته غاړه ږدو او که د تاریخ د بدلولو ستړتیا په ځان منو؟ د فیصلې وخت دی او تر څو به د بل پوګل میاشت ګورو. دا خو د دې راغلي توپان څخه د ځان ژغورولو بې ایمانه لاره ده چې د دې تاریخي جبر په موجودګۍ کې موږ د یوه د ژوندي قام په توګه په خپله څه کولی شو او موږ څرنګه د تاریخ، ادب او سیاست په تحلیل او څېړنه سره را ټولونکي د خپل قام او وطن لپاره ترلاسه کولی شو. زما له نظره د دغې تاریخي، سیاسي او ادبي کردار ترسره کولو په حواله د مادي او معنوي شتمنیو، فرهنګي او ادبي هلو ځلو په بنا سمبال زړونه غواړي. او زما په خیال د خپلې خوښې مستقبل ترلاسه کولو لپاره چې موږ یو ساینسي او فلسفانه فکر او نظر ته اړتیا لرو. دا هم ضروري ده چې موږ خپل زاړه پس منظر ته په ضد سره وګورو او د نړۍ د اوسني روحیاتي او مادي حالاتو او تغییراتو لوټ کې منور زړونه را پیدا کړو. د ټولنیزو نفسیاتو په لړ کې ارواښاد کبیر ستوري د فیوچریزم او مستقبلیت په مثبت او هیلهمند فکر سره د پښتون قام د ښې راتلونکي او ترقۍ په خاص ډول د پښتو د ادب او ارتقا په لار سم روانو، خو مرګي مخه ونیوله. د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري سیاسي او ادبي پنځونې. ښاغلی کبیر ستوري د افغانستان نه له ځان سره د ملي او قومي وحدت سوچ او د پښتنو د ترقۍ یو خوبوړی و. په کال 1945 کې د افغانستان سټوډنټس ایسوسییشن په نوم بنیاد کېښود او په لومړي ځل باندې خواره واره افغانان زلمي راغونډ کړل. موږ ویلی شو چې دا د ستوري وړومبی شعوري او سیاسي ګام و. که یوه خوا د تنظیم سازۍ په بهیر کې ستوري د خپل سیاسي ژوند آغاز کړی نو بل خوا دا خیال و چې د فکر د ملګرو حلقه نوره سوا او پراخه کړي.
په کال 1983 عیسوي کې د آلمان غږ راډیو په پښتو څانګه کې وظیفه ترلاسه کړه. ستوري د بیلګون جوړول د پښتونخوا له قام پرستانو سره رابطې ونیولې. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د جوړولو نه وروسته یې له لرې او برې پښتونخوا له قام پرستو مشرانو سره رابطه او سلسله جاري وساتله. له دې هر څه سره سره د ښاغلي کبیر ستوري د شعر د لیکلو سلسله هم روانه وه. هغه یو عملي مبارز و او په هر اړخ یې د پښتونولۍ غږ خورول غوښتل. په خپله ټوله شاعرۍ کې د پښتون قام غم ژړلی. د ښاغلي ستوري لیکلي کتابونه: سکروټه شعري ټولګه، پښتونخوا د مضامینو ټولګه، ویره اروايي څېړنه، د هوښیارتیا د کلتوري بڼه، تله د ساپوهنې په اړه او ژوندي خیالونه شعري ټولګه، د قلم توره پېښور پښتونخوا، د هوښیارتیا تله ساپوهنه او ژب ساپوهنه، سندریز پیغام شعري ټولګه، د هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تله ساپوهنه، د پیدایښتي بڼو د هوښیارتیا تله ساپوهنه او خوږې مصرۍ شعري ټولګه او خوب معنا ساپوهنه. دا د ستوري صاحب اثارو. ستوري په خپل ذاتي مزاج او ژوند کې د ډېر ساده خوی او خصلت خاوند. له انسانیت سره مینه د هغه شعارو په علم او پوهې کلک باور درلود. د پښتنو د پوهېدلو او ترقۍ غوښتونکی و. د هغه خدمت د پښتون قام په حواله ټول عمر یادولی شي. خدای دې وبخي. تاسې توجه وکړئ. د محترم یار صاحب څخه چې ډېره په زړه پورې مقاله یې لیکلې وه، بیا هم ډېره مننه.